د افغان کرکټ سره ولې د هیوادوالو مینه د پخوا په پرتله کمه شوې؟ دلته درته یو څو علتونه وایم. که چېرته تاسو زموږ دغه علتونو سره موافق یاست نو لاندې په کمنټ کې ضرور خپل نظر موږ سره شریک کړئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم. تاسې ته به یاد شي چې له نن څخه 10 یا 15 کاله وړاندې به د افغان لوبډلې لوبې وي، نو خلک به ورته ډېر بې صبره وو. راډیوګانې ته به انتظار و چې د لوبې تازه جزئیات، تبصره او کمنټري ترې واوري. کله چې افغان لوبډله د دې جوګه شوه چې نړیوال جام کې ولوبېږي او په لوبغاړي یې په ټلویزیون راښکاره شول، نو خلکو دا هڅه پیل کړه چې د کرکټ اتلان د تلویزیون په پرده وګوري. د 2010 میلادي کال نړیوال شلوریز جام کې چې ویسټ انډیز کې ترسره شو، افغان لوبډلې پکې د لومړي ځل لپاره ګډون وکړ. هغه مهال افغانستان کې برېښنا نه وه او له ښاره وتلو ساحو کې خلکو څراغونه او ګاز ډبو څخه د روښنایي لپاره استفاده کوله. خو د لوبو لپاره خلکو جنراتورونه واخیستل تر څو پرې د افغانستان لوبې وګوري. یو ټلویزیون ته به ډلې ډلې زاړه، ځوانان او ماشومان راټول وو او د لوبې ننداره به یې کوله. هغه مهال دلچسپي ورځ تر بلې زیاتېدله. لوبغاړو او کرکټ سره د خلکو مینه زیاته شوه او ان کرکټ تر دې ځایه راورسېد چې د هېواد په ختیځ ننګرهار کې کرکټ اکاډمي جوړه شي او خلکو د مسلکي کرکټ زده کولو ته مخه کړه. له ښاره ور اخوا په کلیو او بانډو کې هم ځوانانو او ماشومانو کرکټ ته مخه کړه او کرکټ په افغانستان کې د یوې مخکښې لوبې په توګه رازرغونه او وغوړېده. له لوبغاړو سره خلکو له ډېرې مینې عکسونه واخیستل، هغوی ته یې ګلان ور په غاړه کړل، رسنیو کې میلمانه کړل او ان دا چې د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي یې په اوږو وګرځول. دا یې حق هم و ځکه چې دوی د افغانستان لاحظ کړ او د افغانستان بیرغ یې د نړۍ په کچه ورپاوه. افغان لوبډلې له 3مې درجې هیوادونو څخه تر لومړۍ درجه لوبډلې ځان راورسوه او اوس په نړۍ کې د یوې بشپړې غړیتوب لرونکې لوبډلې په توګه لوبېږي. خو اوس د خلکو دلچسپي کمه شوې، نه یې له لوبغاړو سره هغه مینه شته او نه هم له کرکټ سره. دوستانو علتونه یې دلته درته واضح کول غواړم. لومړی علت، کرکټ لوبډله ملي ده او باید هغو لوبغاړو ته وخت ورکړل شي چې د هېواد ملي بیرغ راپانده ساتي او وړتیا یې ولري. خو دا چې اوس د کرکټ مسلکي لوبغاړي زیات دي، نو غوراوي سلسلنه د نورو هیوادونو په څیر د وړتیا پر بنسټ نه کیږي، بلکې د لوبډلې غوراوي یا سلیکشن د اړیکو او واسطې پر اساس کیږي، چې دا د دلچسپۍ د کمیدو یو علت دی. بل علت، د لوبغاړو له زړه لوبه نه کول. د نړیوال 15 جام پر مهال د افغان لوبډلې 9 پرله پسې ماتې او د لوبغاړو ترمنځ ګډوډي هغه څه وو چې د هیوادوالو زړونه یې مات کړل. دا ځکه یوازینۍ وسیله کرکټ وه چې جنګ ځپلې ولس ته یې خوشحالي وربخله، هغه هم د بې اتفاقۍ ښکار شو، نو د هیوادوالو ګیلې له کرکټه هم وشوې. دریم علت، د کابو 20 کلونو راهیسې د زړو لوبغاړو لوبېدل او ځوانو لوبغاړو ته کمه ونډه ورکول. اصغر افغان، محمد نبي، سمیع الله شینواري، شفیق الله شفق، ګلبدین نایب او ځینې نور پخواني لوبغاړي له کابو 1 او 2 لسیزو کرکټ کې لوبېږي چې وړتیا یې هم معلومه ده. دا لوبغاړي باید نور ملي لوبډله کې ځای ځوانو لوبغاړو ته پرېږدي. نو د دغو زړو او کلیشا لوبغاړو لوبېدل د دې سبب شوی چې کرکټ سره د خلکو مینه کمه شي او واټن ترې واخلي. څلورم علت، کرکټ کې وړتیا ته پام نه کول او خپلوي پال. دا هغه علت دی چې تکړه لوبغاړي له لوبو زړه تور شوي دي. دې چارې له کرکټ بورډ څخه ډېر لوبغاړي منور هم کړل، لکه منیر کاکړ، نور علي زدران، دولت زدران، آفتاب عالم او نورو لوبغاړو ګیلې وکړې. دلته په جلال آباد کې د کرکټ ډېر مینوال له کرکټ سره خپله دلچسپي کمه ښیي او وایي چې د پخوا په څېر له کرکټ سره علاقه نشته. ودان مینوال، زاهد الله دورانی، عباسین امرخیل، یار محمد پردیس، بختیار یاسینی او داسې ډېرې د کرکټ نور مینوال له لوبو سره د دلچسپۍ کمښت ښیي او علت یې د زړو لوبغاړو شتون په ګوته کوي. پنځم علت، افغان لوبډله له پخوانیو 2مه درجه لوبډلو سره سیریزونه نیول. آیرلینډ او زیمبابوې سره موږ ډېرې لوبې کړي. د کرکټ بورډ په وینا چې د هېواد د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلینډ سره 18 شلوریزې لوبې کړي چې 14 یې ګټلې دي، یوه یې بې پایلې شوې او 3 آیرلینډ ګټلې دي. تاسو خپله فکر وکړئ، کله چې له یوې لوبډلې سره په دومره شمېر کې لوبې وشوي او پایله له وړاندې واضح وي چې لوبې افغانستان ګټي، آیا دا به په لوبه کې دلچسپي پیدا کړي؟ ځواب به مو خامخا نه وي. همدارنګه موږ له زیمبابوې سره هم شلوریز او یو ورځنۍ لوبې کړي چې هغوی مو هم مات کړي دي.
نو دا همدا علت دی چې له یوې تکراري لوبډلې سره د زرګونه او لکونه ډالرو په بدل کې د لوبو او لوبلړۍ نیول ابس لګښت دی او دلچسپي هم صفر ده. افغانان غواړي چې د دوی لوبډله له بنګلاديش، سریلانکا، هندوستان، پاکستان، افریقا، انګلستان، نیوزیلند، استرالیا سره لوبي ولري. دا چې افغان کرکټ بورډ له لوړو لوبډلو سره لوبې نه برابروي دوه علتونه لرلی شي. لومړی، افغان لوبډله تازه بشپړ غړیتوب لرونکې شوې ده. شل اوریزو لوبو کې اووم مقام کې ده. که لوړو لوبډلو سره لوبې وکړو او ویې بایلو نو درجه بندۍ کې وروسته کیږو او بیا له بشپړ غړیتوب څخه وتلی او غورځېدلی شو. دویم دا چې اصغر افغان یو ځل بیا لوبډل مشر شوی او د هغه مثبت ښکاره کولو لپاره زمینه سازي ده. کرکټ بورډ په نظر کې دوی له وړو لوبډلو سره لوبې وکړي او وی ګټي نو هیوادوال به وایي چې اصغر افغان ښه لوبډل مشر دی او حال دا چې پر روان اسیا جام نړیوال جام کې به د لوبډل مشرۍ پته ولګي. بله خبره دا ده اصغر افغان که څه هم ښه توپ وهنه اکثره وخت نشي کولی خو لوبډل مشرۍ کې بیا څه ناڅه ښه دی. د دلچسپۍ د کمښت ثبوت او د کرکټ بورډ په رسمي فیسبوک پاڼه د خلکو تبصرې درته وایم. له آیرلند سره د افغان لوبډلې د 3 اوریزو کرکټ لوبو لړۍ د سې شنبې په ورځ د مارچ په 10مه نیټه پای ته ورسېده او افغان لوبډلې پکې 2 د یوې لوبې پر وړاندې بری حاصل کړ. کرکټ بورډ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغان لوبډلې له آیرلند څخه لوبلړۍ 2 د 1 پر وړاندې وګټله. دغه پوسټ ته له 500 زیاتو کرکټ مینوالو او هیوادوالو کمنټونه پریښي دي چې سلو کې 99 منفي او د کرکټ بورډ پر رهبرۍ او لوبډلې انتقادونه کړي دي. دوی په کرکټ کې د خپلوي پالل، له ټیټو او دویمه درجه لوبډلو سره لوبې کول او ځوانو لوبغاړو ته ونډه نه ورکول د کرکټ بورډ منفي کردارونه یاد کړي دي. له آیرلند سره لوبه د ځوانو او زړو لوبغاړو پرتله درته وایم. دوستانو ګوربس په وروستۍ لوبه کې 200 منډې وکړې او قیس احمد او نوین الحق 3 ویکټې واخیستې. دې سیریز کې په زړو لوبغاړو کې چې لږ څه مثبت و هغه اصغر افغان و چې یوه لوبه کې 9 او بله لوبه کې 11 منډې وکړې. د محمد نبي، ګلبدین، شاپور او نورو په ګډون زړو لوبغاړو ښه کارکردګي ونه شوه کړې. راشد خان او مجیب هم غوره لوبه وکړه. راشد خان په یو اور کې 15 منډې واخیستې او لوبه یې سوپر اور ته ورسوله. نو دوستانو دا هغه علتونه وو چې د کرکټ مینوالو زړه له کرکټ څخه تور شوی دی. نو آیا ستاسو هم د کرکټ نه زړه تور شوی؟ لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا بل ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.